د ډاکټر ناکامورا سره د وژل شویو سرتیرو کورنیو ستونزو ته رسیدګي کیږي. له ډاکټر ناکامورا سره په برید کې د شهید شوو سرتیرو د کورنیو ستونزو ته به رسیدګي وشي. د ننګرهار ولایت د شهیدانو او معلولینو چارو امیر طیب معصوم د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزیر لالودین ایوبي په لارښوونه پرون جمعه ډاکټر ناکامورا سره په برید کې د شهید شوو سرتیرو کورنیو ته تسلیت او فاتحې لپاره ورغلی و. یاد وزارت یو خبرپاڼه کې ویلي دي ښاغلي معصوم له یادو کورنیو سره د وزارت مقام د رهبرۍ د خواشینۍ او تسلیت پیغام شریکولو ترڅنګ د هر اړخیزې همکارۍ ډاډ ورکړ. وویل شول چې ستونزو ته به رسیدګي وشي، نوموړي د دغو کورنیو ته د خپلو شهیدانو د حقوقو اخیستو کتابچې جوړولو د قانوني مراحلو په اړه هم معلومات وړاندې کړل. په دغو کسانو کې د ډاکټر ناکامورا یو تن ساتونکی او موټر چلونکی شامل دي او کورنۍ وویل چې له دواړو پاتې یتیمانو ورترغاړې دي او خورا بد اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. دې وزارت ویلي وو چې د دې پیښې د نورو قربانیانو کورنیو سره به هم لیدنه ترسره شي او ستونزو ته به رسیدګي وشي. دا په داسې حال کې ده چې د ډاکټر ناکامورا په جلاباد ښار کې د 2 اونۍ وړاندې ووژل شو او له هغه سره یې 15 ساتونکي او یو ډریور هم ووژل شو. ولسمشر غني هم پرون له یادو کسانو سره د ناکامورا له ساتونکو سره د 100,000 افغانۍ یعنې 100,000 افغانیو مرسته اعلان وکړ او ویل شوي وو چې له دغو کورنیو سره به دغه 100,000 افغانۍ یا 100,000 افغانۍ مرسته وشي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې ویډیو مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که چیرې مو ویډیو خوښه شوې وي نو در سره لایک کړئ او نور دوستانو سره هم شریکه کړئ. مننه.